کله هم دا ته چې ما ګورې تاسو ته وایم تا کله هم داسې احساس کړی چې په یو مجلس کې د فرض که ګډون دې کړی اولاد دې راننوځي د دې مجلس هغه آداب او د دې مجلس کې چې کوم مشران ناست دي تا سره چې د اولاد کوم برخور دي ته ترې شرمېدلی ما خو خپل داسې مجلسونه ډېر کتلي دي ولې بعضې داسې مجلس به دې شاید هم کتلی وي چې په مجلس کې تا ګډون کړی یو ماشوم راځي یا یو داسې یو ماشوم راځي چې هلته د پلار یا د څوک خپلوان موجود دي چې کله راننوځي حیران شوی ورته چې کاش زما اولادو هم دغه رنګې تربیت اخیستی وی طبعا شاید مخ شوي وی ورسره نو داسې مجلسو کې ما ګډون کړی دی اکثره نو ما سره یو ذهنیت پیدا شو چې ولې نه داسې یو ځای زه باید جوړ کړم درڅو پورې زموږ او ستاسو اولادونه دغه رنګې تربیت کړو چې کله دې مجلس ته راننوځي نور خلک ګوته په غاښ شي چې آفرین احمده چې څنګه اولاد دې تربیه کړی دی موږ تاسو ته معلوم دی چې ژوند نن سبا ډېر مصروفه شوی دی خصوصا زما هغه ورونه او خویندې هدف دی چې هغې په خارج هیوادونو کې اوسي هلته هغې ته سهولیت نشته دی چې بچي دغسې تربیتګاه ته ولیږي مجبوره دی د دې لپاره ځکه پلار دی سحر وځي کار کوي شپې راځي نو اولاد نه لري اولاد سحر مکتب ته ځي بیرته چې راځي پلار نه یا پلار اولاد ویده وي طبعا سره اولادو د پلار مینه سره ختمه وي اولادو پلار سره جدا وي نو طبعا ماشوم چې څنګه بهر کې خوی خاصیت د نورو ویني د ځان کې هم راولي نو ماشوم چې کله دې حد ته رسیږي درڅو په خپلو خپو درېږي بیا نو پلار ته هم بیزاروي مور ته هم بیزاروي خور ته هم بیزاروي ورور ته هم بیزاروي فقط دغه درد فقط دغه لپاره چې دغه حالات په یو کورنۍ باندې زمونږ په یو افغان کورنۍ زمونږ په یو پښتون مسلمان زمونږ یو ورور باندې رانشي دغه هدف لپاره مې په میاشتو موږ زحمت وباسو د دې په خاطر مو د تربیت یو کور جوړ کړ پوهېږي نوم یې څه دی د قرآن کور یا قرآن کور اکیډمي دغه مو جوړه کړه انشاءالله د کې به دا نه تنها دا چې قرآن مجید ښیو نه تنها دا چې د کې به دیني درسونه ورکوو بلکې د کې به د ژوند هغه آداب دي د ژوند اصول د مور و پلار کوم مور و پلار باید څنګه احترام وشي مور و پلار باید په کوم مقام کې باید ځای ولري دغه ټول به انشاءالله یو ماشوم ته ښودل کېږي تر څو پورې چې ماشوم خپلو پښو ته یا خپلو هغه ځای ته رسېږي چې هغه ځای کې مور و پلار دته ډاډه باندې غږ کوی سي او دا د مور و پلار لاسنیوی کوی سي فکر وکړئ چې دا ماشوم 14-15 کاله کېږي یا فرض که دا ماشوم د ځوانۍ ته رسېږي نو انشاءالله موږ به کوشش دی چې دا ماشوم پلار ورته وي مړ شه دی مړ چې پلار ورته وي ژوندی شته به ژوندی زما مطلب یا هدف د دې خبرې دا دی چې داسې تابعدار باید موږ د ستاسو اولادونه وروزو چې تر څو پورې تاسو چې تر څو ژوندي وي ستاسو د سترګو یخوالی وي خدای مه کړه چې داسې نه شي شاید تاسو به شاهدان یې چې مور اولاد مو دومره لوی شي چې هغه سترګې لږ خلاصې شي بیا پلار ته د پلار په نظر نه ګوري او مور ته د مور په نظر نه ګوري حتی ورته هغه په میاشتو کې هغه ته راځي نه نو هغه د ګونګوټې خواري به یې په عامه اصطلاح راځئ په دغه کاروان کې موږ سره یو ځای شي انشاءالله خپلوانو یې هم خبر کوي ویډیو در سره خپره کوي ویب سایټ درته ښکاري په سکرین باندې واتساپ نمبر درته ښکاري یو مهمه خبر دا ده چې دغه تدریس زموږ تقریبا په 4 ژبو کې تدریس کیږي که څوک په پښتو نه پوهېږي دري باندې دري نه پوهېږي اردو باندې نه پوهېږي عربي باندې په انګلیسي باندې بلکې 15 ژبو باندې انشاءالله درته تدریس کیږي ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله